سلامونه او مینه مې ومنئ د افغان ټي وي مینهوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. د تل په څېر موږ دا کوشش کړی ده او درته ویلي مو دي چې داسې خلک دا به راولو تاسو ته مخامخ چې هغه دلته څه کردار لري په دې پښتون خاوره باندې. کوشش مو همدغه وي چې هر ځوان راوچت کو د هغه کردار دنیا ته وښیو، او خصوصا بیا د هغو خلکو زیات چې هغه چا راوچت کړي نه وي، مخکې لاړي بیا وروستو راغلی. ولې راغلی؟ مخکې چې سړی لاړ شي هغه پسې وروستو لاسونه وي، د وطن نوم روښانه کوي، د دې پښتون قوم د دې ژبې نمایندګي کوي، هغه په یو ډګر کې چې هغه ته مونږ لوبه وایو. لوبغاړی ده د کراټو راغلی یو، همدلته رضا خان نومیږي چې ډېر په مخ لاړ خو بدبختانه واپس ولې راغی. په دې هم ورسره خبرې کوو. او نن چې دلته یو ځوانانو دپاره یو لوبغاړی یا د لوبو ځای یا میدان یا کلب چې د جوړ کړی ده، په کوم همت یې جوړ کړی ده، او د همت بیا هم ونه بایله، د ده د خولې نه یې اورو، د ده د خولې نه خبرې راوباسو، او د آینده څه غواړي څه کوي. ده خو مخکې لاره پیدا نه کړه، یا یې پیدا وه بنده شوله، خو دی به د دغو ځوانانو دپاره چې ده خو ټکر وخوړو واپس شو، همت یې ونه بایله. دا نن ځوانان چې دی ورسره کار کوي یا دی استاز ده، دی شاګردان دي، دی به څومره کوشش کوي د دغو ځوانانو په پرمختګۍ کې چې مخته یې بوځي. دا به د ده د خولې نه اورو، دا ټولې خبرې درتې راوباسو، او بس تاسو یې اورئ، همت مه بایلئ. دا هغه ځوان ده چې د بیا هم همت نه ده بایللی، خوارۍ یې وکړې مخ ته لاړ واپس راغی. د ده د خولې یې اورو، عجیبه غوندې یوه کهاني یا یوه کیسه ده چې تاسو به نه یې اورېدلې، او دا کیسه نن د رضا خان د خولې نه اورو. رضا خان ستړی مه شي او جوړ په خیر. شکر ده، مکمل پوره نوم به د رضا خان اپرېدی وي که نه؟ ډېره ښه ده. ته دا راته ووایه چې ته عمر دې څومره و چې دې کراټو ته راغللې او دغې کیل ته راووتې؟ اوه اته کاله عمر و. ښه، چې ته راووتلې دلته. ستا د استاد څه نامه وه؟ ما مختلفو کلبونو کې کیمپ کړی. اول حفیظ جلندري نوم یې و، د افغانۍ و. دلته په کیمپ کې کلب و، هلته مې وکړو. بیا یو بل و، نوم خو یې ورسره نه یاد دی، هغه وخت کې زه ډېر لږ وړوکی وم، خو تپې علاقې والا و، هغې بیا لاړو کراچي ته. بیا مرتضی حسن بنګش کلب ته زه لاړلم، بیا مې نور هلته وکړو. هغه نه بعد بیا د آرمي سره شم، نیشنل او پاکستان کیمپونو کې لاړم. نو ګیم مې ډېر لکه خپل سیمې ته ورسېدو چې کوم ما غوښتل. کله چې تا غوښتل هغه ځای ته خو ورسېده. ته کوم ځای ته ورسېدلې؟ تا ته څه شی میلاو شو؟ زه نیشنل ګولډ میډلیسټ یم، بین الصوبائی 12 نیشنل گولڈ دی، اور 7 پورے ما سره آغا دی نیشنل آل آکے آرمی وابڑا ریلوے پنجاب مکمل آل پاکستان میں، اور ہر وی صوبے نا آغا کی لڑی رسی چی آم مکمل خپل صوبے کے ٹاس وی آغا بے مون نیشنل کے کلوی گی. زیادہ میڈل ما کی پیکے تا ورکڑے اور 3 میڈل ما پاکستان آرمی تا ورکڑی دی. نوزوز دا آرمی طرفنا لیب کوم فی الحال لکا جنرل شریف ما تا ایوارڈ رکڑے ہوں چی ما انٹر آرمی نیشنل چیمپئن شپ جو تا تا چا ایوارڈ در کڑے؟ جنرل رائل شریف. جنرال راحیل شریف چې د فوج مشر ده، هغه تا ته میډال درکه. ولې درکه؟ هغه مو یو ایونټ کې ما 4 میډل اخیستي وي. د مو تکواندو څخه یو فایټ ایونټ وي او 3 د پومزه ایونټ وي، پیر وي، گروپ وي او انډیویډوال کې بلا په پومزا کوي، او گروپ کې به 3 کسان وي او په پیر کې 2 وي ټایم ملاوني. نو درو وړو کې ما ګولډ میډل اخیسته او هغه باندې کېده. ته په انټرنیشنل لیول باندې رضا خان اپرېدی، اوچت شه، میډال ورته میلاو شه، مخکې لاړې چېرته لاړې؟ نو نیشنل نه چې کله انټرنیشنل لیول پورې زه لاړلم، بیا هلته لکه مختلف ایونټونه خو ما مس شول، ولې چې ما سره خپله دونه پیسې وې نه چې زه انټرنیشنل لاړ وم، او فیډریشن سره دومره فنډونه نه وو چې هغو مو بوتلي وې. نو هغه هلک به چوتلو چې چا به خپل علاقې کې پیسې ځان ته راپیدا کړې، MNA یا MPA نه. نو په هغه وخت کې ما ته دومره علم به نه و، ما به کوله مزدوري.
بیا چې زه آرمي ته لاړم مختلف کسان ما سره د کوهاټ والا ملګري شو هغه ورته ویلو چې یاره کوهاټ MNA NPA سره تا حق دی چې ته ترنه پیسې راخلی ته انټرنیشنل بنې سې نو بیا قطر ورلډ چمپینشپ ما ته استاد ویلو چې دې شانې چمپینشپ دی ته پیسې خپلې را پیدا کړه بیا ضیاء الله خان بنګش ته زه ورغلم هغه ما سره بلپور منډه تړله هر لیول پورې وویله بیا هغه MNA ته زه فارورډ کړم شیریال خان افریدي نو بیا هغه ماته مول کمپني نه فنډ منظور کړو قطر ورلډ چمپینشپ ته زه لاړم خو بیا هلته کې زما د NOC مسله راغله NOC کې هر څه وجه وه لکه اوس ماته دوره کلیر نه خو زه هلته بیا کیلاو نه شولم دا د 2013 2014 NOC کې مسله راغله نوه پیدا شوه مسله نوه پیدا شوه ولې پیدا شوه د دې خلکو نه د ده څه ګیله ده MNA NPA دا د دې وطن د دې خاورې بچی ده ولې پیدا شوه سوال مې ده نو دو چې کوم کاغذي کاروایی کوم د مو فیډریشن کې کلرکان دي دا خو به هغو ته کلیر پاته وي او نور د خپل کوهاټ MNA او NPA لکه ما سره ډېره منډه وویله سلیم الطاف ایډوکیټ دی هغه ما سره منډه دړه وویله او بل زه چې کوهاټ کې خلکو باندې چا وپېژندلم کوهاټ آنلاین والا سوشل میډیا ورکر دی عتیب شاه هغه ما سره هر لیول پورې منډه تړه وویله هر لیول پورې زه پوه کړم د دې نه ته دا فنډ روبه د دې نه دا کلب مشوره ما ته اخیره کړه ته کلب واچوه انشاءالله الله تعالی به دې ملګري وي رو رو ته به مخکې سې ښه دې پوښتنې ته زه راځم قدرمنو لیدونکو مینوالو همت به نه بایلئ مخکې ځو رضا خان اورو چې نور څه راته وایي کله چې ته لاړې نه NOC کې فرق راغی راتاو شوې واپس چې راتاو شوې کوم سوچ دې کوو کوم سوچ د ستا په زړه کې و چې راتاو شوم اوس به څه کوم ما خو بیسک خپل سوچ دا و چې بس چې څونه گیم دی وکړو 15-16 سال لکه لګاتار ما گیم وکړو لګاتار او هارډ من مزدوري به مې هم کوله ورسره گیم به مې هم کولو ما وایي چې بس ده باندې خو اوبه راغللی او پرېږدې ده بس دوبۍ ته ډرایوینګ ویزا کوه چېرته دوبۍ یا سعودي یا قطر ته دې علاقې ته وځه ما خپله دا وه خو بیا زما ځنه دې شانې ملګري اوسه د میډیا ولو ملک نوررحمان دا راته مشوره راکړه چې تاسو کلب وکړو تاسو سوما ته خپله لا نړلی کوارټ والا زلمي خو ته مخکې بوځې که نه دا کوارټ خاوره دو په نامې باندې به ته هم یادېږې ټول عمر چې دا هلکان سوره مخکې سي ته به دو سره یادېږې بیا دې هم د دې هنر نه زړه تور نه شي همت دې وکړه خپل هنر تا ساتلی ده بالکل نو انشاءالله دا کلب چې څنګه مشهور شي او دلته ما سره داسې کسان راشي چې دا کلب چلی شي ما بیا په پېښور کې کلب کولونکی دی خو انشاءالله د تایکوانډو گیم نه زړه به نه توروم او پرېږدم دا زلمي به زه انشاءالله مخکې انټرنیشنل لیول پورې رسوم دا به ته رسوي دا راته ووایه چې ستا لاره بنده شوله مخکې لاړه نه د دو ته به ته څنګه لاره پیدا کړې ستا لاره ولې بنده شوه دا خو دومره غټ سوال نه و خو چېرته دا خو تا سره نه دی شوي چې ستا په مخ کې څوک خنډ جوړ شوي وي زموږ په خپلو ملګرو ځوانانو کې نو په کوهاټ کې ځنه هلکان داسې دي زموږ خپل گیم والا چې خپل ځان مخکې کول غواړي بل کس مخکې کول نه غواړي دا یې چې په کوهاټ کې واحد زه سن 82 نه یم انشاءالله قیامته پورې به هم هغه دا سوچ دی نو انشاءالله هغه به دا سوچ کامیابیږي نه او باقي پاتې شوه خبره د هلکان کامیابون چې اوس هم 2-3 هلکان ما آرمي ته ورکړل آرمي ایز ا پلیر نو آرمي بیا هغه نیشنل او انټرنیشنل لیول پورې بیایي ځنه هلکان مې HEC ته ورکړو پنجاب یونیورسټي ته او وابډا او ریل هلکان مانه غواړي چې هلکان تاسو ټرین کو او راوړو نو انشاءالله د هلکان به ټول ډپارټمنټونو ته سي چې ګیم دو فټ شي او د دې ماشوم سره به ته تر اخیره پورې به ورسره یي او بس چې تا ته هم خدای ژوند درکړي او دی هم ځوان شي او تی استاذ یي که دی درته وایي چې استاذ لاره مې بنده شوه څه وکړم نو انشاءالله چې ژوندونو مرګ ونه خوړو نو دا ماشوم اخره پورې به زه سات ورکوم او چې کومه لیار د دپاره مناسب وي هغې لیارې پورې به زه درسره سم انشاءالله یو ثبوت دا هم کیدلی شي قدرمنو لیدونکو مینوالو چې د ده لاره بنده شوه خو نه ده بنده ځکه چې دی همت وکړه په دې منځ کې ده نه دا پوښتنه کوو چې دی بار هېواد ته هم لاړ که نه همدلته پاتې شه د منډې وکړې ترلې وکړې څومره سختې بیا پې تېرې شوې دا پوښتنه هم ترې کوو د دې تر څنګ نه تا چې وي بیا مې د ویزې کوشش وکړو آیا ته بیا لاړې بار هېواد ته لاړې چېرته نو ویزې کوشش چې ما وکړو زه بیا پېښور بادشاه ټریډ یونیورسټي ته ټریډ سنټر ته لاړم هلته د هغو چې ته به اول په مزدوري کې سې بیا به هلته څه سسټم کېږي بیا به لنسس اخلی ما مکمل خبرن چلولې او هر څه شوي خو بس نیمه کې مې کینسل کړو چې کله دا کلب کس راته وویل چې یاره کلب کولو که ته نور هلکان مخکې بوځه چې ښه ته لا نړی نو دا به لاړ شي دو په نامې به ته یادېږي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ قدرمنو لیدونکو
همدلته په خپل وطن کې همت چې وکړي ځوانان هر څه کولی شي. خبره مخته بوځو دنه دا پوښتنه هم کوو چې یو کراټمین چې استاد شي یا د هغه شاګردان استادان شي فارغېږي نو هغو ته څه وایي چې تاسو خو څوک هم وایي خپې مو هم چلیږي څوک مو نیولی هم نشي خلک وایي که نه د صبر نه کار اخلي. نو دا چې کله انشاءالله بلیک بیلټ شي لکه دا یو گیم دی لکه اکثر مو دي چې دپاره دا گیم نه زده کوو چې یاره موږ به څوک وهو یا جګړې به کوو. موږ مقصد صرف او صرف دا وي چې یو سپورټسمین جوړ شي ریل سپورټسمین او هر یو سپورټس یو نه یو ملک روکګلی وي. داسې دا کورین مارشل آرټس دی دا تایکوانډو کوریا روکګلی دی. نو د اصول دي رولز دی چې هر انسان یو کار کوي یا د هغه والا رول فالو کوي. د ده په رول کې دا دی چې بلا وجه کسی کو تنگ نہیں کریں بلا وجہ به ته څوک تنګوي نه. صحیح بلا وجه به ته څوک نه تنګوي څوک به ته نه تنګوي. راځي مثلا ستا یو ملګری راغی او هغه تا سره یوه داسې خبره وکړه چې موږ وایي چې برداشت نه کیده که نه نو صحیح ده برداشت خو نه کیده. ته چې استاذ هم او هغه سړی چې مخکې ده هغه ګزار هم نشي کولی او هغه درته داسې خبره وکړه جذباتي شوې جذبات په خپلو جذباتو باندې تاسو شاګردانو ته څه وایي که یو کس تاسو سره ناجایزه وکړه کوم حده پورې به تاسو د هغې سره صبر نه کار اخلی چې خدای مکه ستاسو د لاسه هغه کس خوږ نشي یا د هغې سبب ونه ګرځېږو چې کډه په سر ګرځوو او بیا یا پکې خدای مکه مونږ خپله خور او لور بچی په سوره کې ورکوو هغې ځي ته ونه رسېږو. نو انشاءالله لکه برداشت خو کېډړي کې ډېر زیات وي او بیا د مارشل آرټس کېډړیان لکه یادېږي په برداشت باندې چې دو حوصله او برداشت ډېر سټرونګ وي. نو اول خو انشاءالله داسې واقعیا کوشش کړي چې سړی ته ځان بچ کړي او که بالفرض رامغله نو بیا سیلف ډیفینس اختیار مو خپل ځان ته بچوو چې موږ کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کړو هغه ته څه نقصان ورنه کړو. یعنې مخ دې واړوئ ځمه دا لاره نه په بله ځمه خو تا سره دا خپل هنر نه استعمالوم او نه مې ستا دپاره کړی ده. بالکل لکه نه داسې ده په زړه کې به دې همدا ورته راځي لکه موږ د جګړو دپاره نه کړو. بالفرض یو کس ته باندې ګزار مزار کوي تا زخمي ون نو هغه نه دا کوشش وکړه چې ته سیلف ډیفینس اختیار کړې خو هغه ته نقصان ورنه کوې نو چې چې انشاءالله سړي بچي بیا به پوه شي. او زنده‌باد خوشحاله اوسئ. په کار همداسې ده چې د صبر او د زغم نه کار واخلو. قدرمنو لیدونکو مینوالو او بس تل را سره پاتې شوي او را سره یې د دې ځوان نه به ګل جوړیږي او سم ګل به ترې جوړیږي او د دې خاورې خدمت به کوي مخکې به ځي د دې خاورې نمایندګي به کوي او په دا خاوره به په ده یادیږي دی به په دې خاوره یادیږي. خدای دې وکړي چې تل همداسې کوشش وکړو. ځو یوه لنډه دمه خلو او د دمې نه پس بیا راځو بلکې دمه اخیستل کېږي نه خو دمه کوو د دی سره. دی ستړي شوي دي دمه یې وکړه زه هم ستړی شوم زه لږ څه کیل کوم بیا راځم تاسو سره مخامخ کېږم چېرته ځئ ما موږ سره پاتې شي.